وجه داسې راځي کله چې زه شعر ویم او د شعر په دوران کې هغه کم کیفیت کې چې ما شعر لیکلی و مکه کیفیت په ما تاری شي به زما د سترګو نه ورسره اوښکې م ځي او وجود مې ویښته راباندې مکمل ودرېږي خو لکه هغه ماحول چې کله زما رابطه پوره برابرې او رابطه برابرولو دپاره تنهایي ډېره ضروري ده ولې چې نور خو تاسو ته پته ده الله پاک هر ځای کې دی خو لکه د موسی کوهي تور ته بوتلو نو راز به یې ما چغې کړې ما وجړل خو زړه هغسې ډکو خالقه بېوسي دې وي خو دومره م ډېره نه زما په 20 کلن ژوند کې د غم نه بل څه نشته الهه رسوایي دې وي خو دومره م ډېره نه ملنګه هسې نه چې تر ایمانه پسې تېر شي په مینه کې مستي دې وي خو دومره م ډېره نه تا ته ګوره شاعري ته په دې شاعري خو در زه د خپل بوټان پاکوم چې ساقي پکې کته بره کېږي شعر و شاعري خو هغه ده چې الله دین ته پکې مرسته میلاو شي یو قوم ترقي وکړي دا ښکلې شاعري ده شاعري وکړه یو قوم د تعلیم طرف ته راوبله د ښکلي اخلاقو طرف ته راوبله ته زما ځوان ته سوی ساقي راغی جام یې ډک کو ساقي راغی جام یې تش کو دنیا کم ځای ته ورسېده ته د اوسه پورې به ساقي کته او ساقي بره سرې سترګې یې راواړولې او زلفې په مخ راواړولې د پنځیب نه یې شرنګ وویستو د دوی شاعري دغې کې تاویږي راتاویږي ما ورته ووایي زړه مې در کړی دی او هغې وایي ژوند مې در کړی دی او ما ورته وایي زړه دې سېزلی دی او هغې ورته وایي زما هغه دې د پوخانې ګیرې کړی دی په دې خوب نه پاسه را ګړې وړې وې دغه جنکو خیالي به کله جنکۍ یادوي او والعیاذ بالله بعض شاعران خو هغه دي چې هغه د ښایسته هلکان په شاعرۍ کې یادوي